بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمنو د میاشت 29 یعنی 19 نیټه ده نن او د اتوار ورځ ده. هسې خو دا میاشت ټوله په چوټیانو کې تېره شوه، خو دا د اتوار ورځ هسې د سړي په ذهن کې ناست دی چې د چوټۍ ورځ ده. زمونږ چې کوم ملګري دي، یاران دوستان دي، الحمدلله د کمې ورځې نه چې د دې وبا دا مسله شروع شوې ده نو دوی شپه ورځ لګیا دي. نن د پېښور نیو د طرفه چې کوم هغه زمونږ د راشن انتظام دی نو د هغې دا نن دریم ځل دی. دا ملګري راغلي دي، دې کار شروع کړی دی. الحمدلله دې کې د هر عمر ملګري پکې شته، که ماشومان دي، که غټ دي، که لږ ډېر عمر والا دي. دې سره لږ ستاسو د خبرې شریکومه. هلکه څنګه لیار خیر دی؟ السلام علیکم. خیر دی، ټیک ټاک سر. څه دي ستاسو په دې اوسني پیکیج کې؟ سر جي زموږ په دغه کې چې دي هغه وریجې دي، غوړي دي پکې، دال دي پکې، داسې اوړه دي پکې، مختلف شیان دي پکې. سر دا به انشاءالله موږ تقسیمو. ستاسو پکې څه ذمواري ده؟ څه کوې تا د ستا د ملګري چې کوم دي؟ سر موږ پکې پیکینګ شروع کړی دی. زموږ د کوم دوه کسان چې موږ وریجې پکې دغه کوو، هغه بیا موږ تلو هلته او هغه بیا موږ پیک کوو. د آفتاب ذمواري چې دغه پکې روجې ده قدرمنو، ځکه دې هر چا ته خپله ذمواري دلته موږ په حواله کړې ده. څوک روجې کوي، څوک دال کوي، څوک څه کوي، څوک څه کوي. دا نور دو ملګري دي. څنګه له خیر دی؟ خیر دی جی، شکر. تاسو ټیک ټاک؟ خیریت دی جی، د الله فضل دی. څنګه د اتوار په ورځ دلته څه کوئ؟ سر مونږ خو راغلي یو د دې کم د وبا چې راغلی ده زموږ پر ملک کې، د دې لپاره مونږ چې کم د غریبانان دي د دې کورونو کې ناست دي، نه راشن شته نه څه شته، دې لپاره مونږ غریبانو خلکو لپاره دا سامان راغلی. انشاءالله نهال صاحب ستړي خو نه؟ نه جی، په دې کارونو کې خو مونږ نه ستړي کېږو جی، او دا خو زمونږ دپاره ډېره د فخر خبره ده چې مونږ نه الله تعالی داسې قسمه کارونه لي. لګیا یې پکې؟ جی بالکل پکې لګیا یو. الله پاک دې د دې په ځوانۍ کې برکت راولي، ځکه چې پهله تپوس په د ځوانۍ کېږي قدرمنو. دلته نور ملګري لګیا دي، منیف صاحب هم لګیا دی، د ټول د تللو دا کار د ده په حواله دی. څنګه علي جي؟ ټیک ټاک، شکر د الله فضل دی. خیر دی؟ شکر د الله فضل دی. څنګه دا ټول مول ټول تا ته په حواله کړ؟ ټول موږ ته په حواله کړی جي. منیف صاحب ستړي خو به ډېر یې که نه؟ او جی ستړي کار کوو ورسره، خامخا به ستړی کېږي سړی. څه کله چې د دې کار نه پس ستړی شي خوب ښه درځي که نه؟ یاره خوب خو راځي سر جو، بیا هم داسې خوب نه راځي که نه، ولې چې دلته دا کار په سري بیا هم د دې فکر شي یاره سهار له به راپسو که اخیر دا کار به بیا کوو. ولې چې که باران وي، که جړې وي، که مقصد زلو، که طوفان وي، که هر شي مونږ به دا کار کوو. درمنو د منیف صاحب د خبرو مطلب دا دی چې که کار ختم هم شي خو بیا هم خوب نه راځي. خوب په دې وجه نه راځي چې غم یې را سره. یاسین صاحب څنګه دی؟ شکر دی، رو د الله احسان دی. خیر دی؟ د الله احسان دی، شکر. ټول مول برابر شو؟ شکر. د ملا اډوکې څه وایي؟ بس خو درد خو کی دردونه کوي که نه؟ هی هی الله پاک دې د دې د دردونه قبول او منظور کړي. دا د ځوانۍ زکات دی او دا ډېر خوش قسمته خلک دي چې دوی په دې کې خپله ځواني وقف کړې ده. شکیل صاحب څنګه حال دی؟ شکر دی سر، د الله احسان دی، مهرباني. دا ملګري د ستړي خو نه دي؟ نه سر، د دې خو الحمدلله چې کومه جذبه ده او کومې جذبې سره دي لګیا دي، نو زه خو یم دا خو لا د لاس په خدمت د ځم که دوی د وینم ضرورت چې زموږ دی قوم ته، نو انشاءالله زما د ملګري به ښه په فخر سره ورته ولاړي، او زما د ملګري انشاءالله هر قسم حالت مقابلې دپاره د خپل عوام دپاره هرې قربانۍ ته انشاءالله تیار دي. قدرمنو دا ډېره د ویاړ خبره ده، ډېره د فخر خبره ده چې کله نه زموږ په دې ملک کې دا وبا شروع شوې ده نو هر څوک په خپل ځای ډېر ښه لګیا دي، که هغه زموږ په پښتونخوا کې دي، که هغه په پنجاب کې دي، که هغه په سند کې دي، که په بلوچستان کې دي، که په هر ځای کې دي. خو دغه زموږ جذبې دي او د دې په وجې مونږ اسلام یو بل سره تړي. نو څومره چې دا پښتانه ځوانان لګیا دي، مونږ چې کله پیله ریکارډینګ کوو تاسو ته ما کله هغه د میسج کې ریکویسټ کوو چې دغې خلکو سره بودرېږو، دغې خپلو پښتنو رونو خویندو سره بودرېږو، خو آف د کیمرا. دا صرف تاسو ته دې دپاره ښیم چې کیدای شي تاسو کې څوک داسې وي چې د هغې هم دا زړه غواړي. اوس دا پروګرام دا دې ځل راشن چې کوم دی نو دا زما دوبۍ کې رور دی عثمان صاحب د هغې د طرفه دی، ورسره دلته زموږ ډاکټر جمال صاحب دی،
د هغې د طرفه دی. نو انشاءالله تعالی ما ته دې پسې هم چا ویلي دي. دې نه پس به انشاءالله تعالی زموږ 4م فیز شروع کېږي، هغې کې به هم دا راشن دا بندوبست به کوو. ځکه قدرمنو چې ډېرو خلکو ما ته د روژې دپاره ویلو، خو زه دا ویم چې روژه لا لرې ده، اختر لا لرې دی. نو که مونږ اوس د خپلو وروڼو خویندو سره ودرېږو، روژې له بیا الله پاک مهربانه دی. دا 5-6 روپۍ باندې تقریبا دا اوس پیکیج تیاریږي. نو قدرمنو د دې 5-6 روپو دپاره که زه د چا کور ته ورځم او هغه تاسو ته په کیمره خیمه، نو بیا نامناسبه ده. نو انشاءالله تعالی د دغې خلکو خدمت به کوو. چاله به د شپې ځو، چاله به د ورځې ځو، چاله به د مازدیګرې ځو، خو آف د کیمره او څومره څه چې تیاریږي جوړیږي، نو انشاءالله تعالی هغه به د کیمرې په سترګه وي. نو دعا م راته کوئ او څوک چې غواړي چې خپل لاس امداد وکړي، صدقه خیرات ورکړي، نو انشاءالله تعالی ستاسو خیرات صدقات پی ستاسو یو روپۍ دا به انشاءالله تعالی صحیح ځای ته رسي. د خپل کیمرمین وسیم جان سره د پېښور نیوز نیو ټیم سره په لوی الله مسپارم. د الله په امان.